د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط سره هم مهاله د افغانستان ټوله اردو، پولیس او ځانګړي قطعې منحل شوې او له منځه لاړې، چې ورسره هم مهاله یو شمېر ځانګړي ځواکونه د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال بهر ته ولاړل او ډېر دلته په هیواد کې پاتې او د خپل نامعلوم برخلیک ته ناست دي. تازه د تیر نظام یو جنرال هبت الله علیزي د یو ټویټ په خپرولو سره د جګړې مخالفت ښودلی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د یووالي یو ښه فرصت دی. اوس د یووالي لپاره ښه فرصت ده. که یو ځای نه شو دا ځل به ډېر پښیمانه یو. زه د افغان په توګه د هرې جنګي ډلې مخالف یم وم او همیشه به اوسم. هیڅ افغان ته نه ده پکار چې د جنګ لاره غوره کړي. هغوی چې د مقاومت چغې وهي، هیله کوم خپل هیواد د پردیو په لمسون بیرته زوړ حال ته مه ګرځوئ. په ورته مهال د اوبو او انرژۍ وزارت ارشد سلاکار هم د یو ټویټ په خپرولو سره د حاکم نظام ملاتړ کړی او زیاته کړې ده که چیرې حاکم نظام سقوط شي نو بدیل یې لنډغر یا شریر دي. هغه پر افغانانو غږ کړی چې د حاکم نظام ملاتړ وکړي. ما پخوا هم ویل، اوس هم وایم، د اوسني نظام بدیل یوازې او یوازې لنډغر دي او بس. بنا په ملت لازمه ده چې د موجوده نظام ملاتړ وکړي، نیمګړتیاوې یې ور په ګوته کړي او د ملي منافعو څخه د دفاع په خاطر سره یو موټی شي. بل خوا سیاسي شنونکي وایي د تیر نظام غړي هغه که په ملکي او نظامي برخه کې وو د فساد له امله ډېر فرصتونه له لاسه ورکړل. اوس یو ځل بیا غواړي په موجوده نظام کې خپل ځان ځای کړي. د پخواني رژیم یا د جمهوریت د وخت په چارواکي که پوځیان دي که ملکیان دي، دوی شل کاله ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړل د خپل فساد او د خپلو غلا او د خپلو شخصي ګټو په بنیاد باندې. نو بنا اوس هم هڅه کوي چې د طالبانو په رژیم کې په ښه شعار ورکولو سره د یووالي، د اتحاد او اتفاق په نوم باندې غواړي خپل ځان ځای په ځای کړي تر هغه چې بیا خپل فساد ته زمینه مساعده کړي. نو بنا بهتره دا ده چې د اوسني رژیم دی نه باید په هر ډول نه او ډول دفاع وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي دا په خپل ځای یو حقیقت دی چې اسلامي امارت یو داسې نظام دی چې افغانستان ته امن او استحکام راوړی، مرکزي حکومت یې جوړ کړی دی، خو د دې نه ځینې اشتباهات او خطاګانې کېږي چې هغه د حکومت د ټینګښت په وسع د هغې ته ضرر رسي چې هغې مخه باید ونیول شي. او دا هم یو حقیقت دی که چېرته دغه حکومت خپې وپرځول شوی ده په مقابل کې جبهات جوړ شوی دي، که به ده په یوه بل نظام راځي نو هغه نظام دا نه ده چې افغانستان ته به دغه خبرې په داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د مخکني پوځ یو بل جنرال سمیع سادات له BBC سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ول چې له کمکي اختر وروسته به افغانستان کې د اسلامي امارت پر وړاندې پوځي عملیات پیلوي.